د افغانستان په پلازمینه کابل کې په نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی مسلخ یا د څارویو د حلالولو ځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه مسلخ چې د اسیا پراختیایي بانک په مالي مرسته د 6 میلیونو ډالرو په لګښت د کابل ښار په ریشخور سیمه کې جوړ شوی دی، د سرپرست حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لورې خصوصي سکتور ته وسپارل شو. په همدې مناسبت په جوړ شویو مراسمو کې د سرپرست حکومت چارواکو وویل چې څاروي به نور دلته ذبح کیږي او د دې مسلخ په مرسته به هیوادوالو ته ډاډمنه صحي غوښه ورکول کیږي. چارواکو زیاته کړه چې اوس مهال په ډیری ځایونو کې څاروي په غیر معیاري توګه حلالېږي او دغه راز غوښه یې هم تر ډیره بریده صحي نه ده. این یک مسلخی هست که مسلخ استاندارد دا په نړیوالو معیارونو جوړ شوی مسلخ دی او ټولې صحي برخې په نظر کې نیول شوي دي. زموږ هیواد تر اوس مهاله پورې په دې برخه کې ډیر شاته پاتې دی. له همدې کبله پر موږ باندې بېلابېلې غوښې خوړل شوي دي او ډیری ناروغي هم ورڅخه رامنځته شوي دي. چارواکو دغه راز په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار کې له ټولو قصابانو او غوښه پلورونکو څخه څارنه کیږي او دوی په دې برخه کې یوه ګډه کمیټه جوړه کړې چې دنده به یې د مسلخونو څاروي. دا به هیوادوالو ته سټنډرډ د نړیوالو صحي طبي معیارونو سره برابر غوښه عرضه کوي او هغه ککړتیا د چاپیریال یا د محیط یا د منطقي او د بازارونو چې دغه عامو کسابو د حلالو یا مذبحو د ځایو څخه پیښېدله د هغو ټولو به مخنیوی پکښې شوي د هغه مقرري او نرخنامې مطابق چې هغه مشترکه کمیټه چې هغه مشتمله ده د ښاروالۍ کابل څخه د استخباراتو د کابل دغه رقم قومندان امنیه، ولایت مقام، زراعت وزارت او دغه رقم د روغتیا وزارت د دوی څخه چې کومه مشترکه کمیټه جوړیږي هغه به د حلالې نرخ هم ورته ټاکي د ذبحې چې څوک خپل حیوان راولي او که څوک غوښه پیري. د دې جوړ شوي مسلخ مسؤلین وایي چې په 24 ساعته کې د 3500 وړو او 800 لویو څارویو د حلالېدو ظرفیت لري. د دوی په خبره د څارویو د حلالېدو ټوله پروسه په نړیوالو معیارونو برابره ده او ټول هیوادوال کولی شي له دې مسلخ څخه د ډاډمنې غوښې د ترلاسه کېدو ترڅنګ خپل څاروي هم د حلالېدو لپاره دلته راوړي. دا مسلخونه په یو سټنډرډ او معیاري سیستم سره جوړ شوي دي چې په خواو شا ملکونو کې نظیر نه لري او موږ به انشاءالله د دې ځای نه د کابل ښاریانو ته صحي او پاکه غوښه انشاءالله توزیع کوو. دې باندې موږ خوشحاله یو چې یو ښه خبره ده چې وزې دپاره جوړ شي. لکه دا بعضې قصابان دي که نه په لښتي کې کشتارونه کوي، په یو ځای کې کوي، خو د هغې نه مخکې دلته کمپنۍ ده، هلته هم خلک څاروي اخلي، هلته کشتارګاه ده. نو دولت دې پکار دی چې لاړ شي هلته د هغه سیټ کړي، هغه دې جوړ کړي. نو سړی دې لاړ شي د ډاکټر ورته کښېني چې مال دې واخلي، مال یې چیک کړي. والا مسلخ کې د مهار منطقه ده مسلخ او ورته نور استاندارد مرکزونه چې په هر ځای کې جوړیږي موږ خوشحاله یو او هر کله یې کوو. خو زما نظر دا دی چې باید په هره سیمه کې معیاري مسلخونه جوړ شي، ځکه که چیرته مسلخونه لرې وي ټول خلک هغو ځایونو ته رسېدنه نشي کولی. د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو په مرسته د 5 مسلخونو د جوړېدو چارې پیل شوې دي چې له دې جملې څخه یې 4 بشپړ شوي او د یوه چارې لا هم پاته دي. احسان الله کریمي، CMG، د کابل ښار د ریشخور سیمه.